سلام علیکم ورحمت الله. کله چې ته روډ سایډ باندې ګاډی ودرې او ګاډی نه کوزیدل غواړي نو ډایرکټ داسې دروازه کولاو نه کې سټ نه موټر سایکل یا ګاډي ورته دروازه ویلې او یو حادثه به شوي وي. دې د وجې نه چې کله ته ګاډي نه کوزېږي او دروازه کولوئ ته به خامخا روډ چک کوې، شیشې کې سترګې وغړوه، داسې چټ ته سترګې وغړوه. د یو ټیکنیک بلند دی چې که چېرې ته ګس لاس سره د هینډل ونیسې او ښي لاس سره دغه لوک کولاو کې نو دې نه به ته ته دا فایده وشي چې ته به چټ ته داسې ښایسته سترګې غړوی شي، تا جسم الریډي داسې تاو شي نو ته روډ ښه طریقې سره کتی شي. صحیح شو چې کله روډ صفا دی نو ګاډي نه کوز شه، دروازه کولاو وکړه. ټیک شولو. او که چېرې ته چټ ته سیټ باندې ناست یې بیا به څه کوې چې کله ته چټ ته سیټ باندې ناست یې نو داسې کې ته ډراور هیلپ هم واخله چې دا روډ لږ چک کړه چې روډ صفا دی چې زه د دروازه کولولی شم که نه شم کولولی. هغه نه علاوه خپله داسې لږ تاو شه، دا روډ ته سترګې وغړوه چې روډ صفا دی. هغه د بعد چې کوم دی دروازه ته کولولی شي اور ګاډي نه کوزېدلی شي. وړو وړو شیانو خیال ساتو، دې نه غټې غټې حادثې کېږي. مننه، آباد اوسو.